बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल ته راغلاس. راځو نن چې زمونږ استادو د کمپیوټر صفري زده کړې پروګرام کې لسم نمبر ویډیو ده. هارډویر کورس من اخري ویډیو ده، یعنی د هارډویر تشریح چې مونږ تاسو شروع کړو د دې نن اخري ویډیو ده. ان شاء الله د نه پس په زمونږ استاد عملی درس شروع کیږي. نن چې کومه موضوع د اخره کې د سافټویر باره کې ده. سافټویر ما ویلو چې د کمپیوټر ټول پروګرامز چې څومره دي تاسو ویل کیږي سافټویر ویل کیږي. سافټویر قابل د لمس کولو نه، یعنی ټچ کیږي نه، صرف لیدل کیږي، استعمالیږي. سافټویر به درې ډوله دی، ځینې خلک دوم وایي دریم وایي، خو چار یو باندې به خلک پوه کنو. یو موږ سره دی سیسټم سافټویر، بل موږ سره دی اپلیکیشن سافټویر، او بل موږ سره چې دی پروګرامینګ سافټویر. سافټویر درې ډوله، سیسټم سافټویر، اپلیکیشن سافټویر او پروګرامینګ سافټویر. د پروګرامینګ سافټویر نه شروع کوم. ګوره پروګرامینګ څه ته ویل کیږي؟ پروګرام جوړولو ته ویل کیږي. یعنی پروګرامینګ سافټویر هغه سافټویر موږ سره دی چې هغه کې د نورو سافټویر څخه کېږي جوړیږي. دلته ما تعریف هم لیکلی، پروګرامینګ سافټویرز are that software in which programmer create the other softwares. پروګرامینګ سافټویر هغه سافټویر ته ویل کېږي چې پروګرامر ته راځم چې پروګرامر څه ته وایي، چې پروګرامر پکې نورې سافټویر جوړوي. لکه د مثال په طور پروګرامینګ سافټویر موږ سره کم دي، لکه جاوا دا موږ سره پروګرامینګ سافټویر دی، سی شارپ دا موږ سره پروګرامینګ سافټویر دی، پی ایچ پی دا موږ سره پروګرامینګ سافټویر دی، پی ایچ پی همداسې نور مختلف سافټویر دي موږ سره، پیتن دا موږ سره پروګرامینګ سافټویر دی، سی پلس پلس دا موږ سره پروګرامینګ سافټویر دی. یعنی پروګرامینګ سافټویر هغه سافټویر چې نور سافټویر پکې جوړیږي، خو څوک جوړوي؟ پروګرامر څه ته وایي؟ ا پرسن هو کریټ ا کمپیوټر سافټویر. پروګرامر هغه چاته ویل کیږي څوک چې د کمپیوټر سافټویر جوړوي، دې ته ویل کیږي پروګرامر ویل کیږي. یعنی یو کس ته هغه غواړي که لکه اوس ګورئ دا فوټوشاپ شو، دا کولوډرا شوه، دا ورډ پروګرام شو، دا خپله جوړ شوی دی، یو چا جوړ کړی؟ پروګرامر جوړ کړی دی. انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو ته دې چینل کې زه به پروګرامینګ ویډیو هم شیر کوم. کار پې روان دی چې ښه ایډوانس لیول، بیسک لیول صحیح طریقې سره جوړې کړم، نو هغه باندې انشاءالله کار روان دی. بیا به چې دا کمپیوټر صفري زده کړه تاسو پروګرام ختم کړو، بیا دې کې تاسو نور بخشونه هم لیدلی شئ، لکه ډیزاینینګ هم یادولی شئ، ویب هم زده کولی شئ، نیټورک هم زده کولی شئ. خو اوس چې چا صفري کمپیوټر زده کړه پروګرام شروع کړی، همدې ته یې دوام ورکړي. چینل کې ډېرې مختلف ویډیوګانې پرتې دي، کوشش وکړئ هغه ته ځان خپله توجه مه اړوئ، ځکه هغې کې داسې پروګرام چې تاسو له هغه سره مخ شوي ناست دی. نو کوشش وکړئ چې دا خپل برنامه مخکې وړئ. زه هم کوشش کوم چې دا برنامې ویډیوګانې ورځې 2-3 اپلوډ کړم، خو د برق مشکلې ځینې مصروفیت هم نو زړه م غواړي چې یو دم دا ټول اپلوډ کړو چې ختمې کړو. دنه پس انشاءالله ویډیوګانې به زر اپلوډ کوم. نو پروګرامر څه ته ویل کېږي؟ که څوک درته وایي چې پروګرامر څه ته وایي؟ پروګرامر هغه څوک چې د کمپیوټر سافټویر جوړوي، یعنې کمپیوټر ته پروګرام جوړوي، موبایل ته پروګرام جوړوي، یا شخصي یو شرکت ته یو سافټویر جوړوي، نو دې کس ته ویل کېږي پروګرامر ورته ویل کېږي. ځینې خلک ورته سافټویر انجینر هم وایي، سافټویر انجینیر ورته هم ویل کېږي، او سافټویر ډیولپر ورته هم ویل کېږي. صحیح شو؟ نو پروګرامینګ سافټویر تاسو وپېژندئ او پروګرامر هم تاسو وپېژندو. ها راځو اپلیکیشن سافټویر ته. ګوره
اپلیکیشن سافټویر هغه سافټویر دی چې موږ او تاسو ضرورت د پاره استعمالو. Application software are that software which user use for a specific task. و application software هغه software ته چې user د یو خاص مقصد د پاره سکي استعمالي. لکه application د software دی چې ستا ضرورت شي ته کمپیوټر کې انسټال کې چې ضرورت دی نه انسټال. لکه د مثال په تور تاسو وګورئ فوټوشاپ دا یو سافټویر دی ما ته ضرورت دی ما انسټال کړی دی. ایکسس دا یو سافټویر اپلیکیشن ما ته ضرورت دی ما انسټال کړی دی. که دلته راشو ایکسل اپلیکیشن سافټویر دی. کولوډرا اپلیکیشن سافټویر یعنی اپلیکیشن سافټویر هغه سافټویر چې استعمالونکي د یو خاص مقصد د پاره څه کوي استعمالوي. بیا دا ډېر اقسام لري. اپلیکیشن سافټویر په سلهاو زرهاو اقسام لري خو ما تاسو دلته دوه اقسام راغلي چې دا تاسو ته په ګټه خوري. پلیئر سافټویر میډیا پلیئر سافټویر د اپلیکیشن یو برخه ده. دا څه چې موږ او تاسو ویډیو پلی کوو دې سافټویر ته ویل کېږي اپلیکیشن سافټویر. لکه اوس ګوره د مثال په طور زه راځم دلته یو ویډیو پلی کوم. مثال په تور دلته راځم دغه ویډیو ګورئ زه پلی کوم. دغه ویډیو چې ګوره اوس کوم سافټویر کې پلی کېږي دته ویل کېږي اپلیکیشن سوري میډیا پلیئر سافټویر. ګوره چې دا ویډیو کوم څه کې چې پلی شوه دغه سافټویر ته څه ویل کېږي میډیا پلیئر سافټویر. یعنې که څوک اوس میډیا پلیئر سافټویر خو مو پېژندل. بیا دا میډیا پلیئر سافټویر ډېر ډولونه لري. لکه یو دی وینډوز میډیا پلیئر چې خپله وینډوز کې دی. کیلایټ چې دا اوس مې پکې ویډیو پلی کړه آل پلیئر وی ایل سی پلیئر نو دا میډیا پلیئر دی چې هم آډیو پلی کوي هم ویډیو. دې سافټویر ته کوم سافټویر میډیا پلیئر. لکه اکثره خلک وایي یاره زما کمپیوټر کې یو څه پلی کېږي عکس نشته دی اواز شته دی. دا وینډوز کې خپله میډیا پلیئر دی چې دا اکثره ویډیوګانې داسې پلی کوي چې تصویر به یې نه ښیي خو اواز به وي. نو که غواړئ چې ویډیو وښیي او اواز یې ورسره وښیي نو بیا دا نور یې ورسره انسټال کړئ. دغه کیلایټ بازار ته لاړ ورته میډیا پلیئر سافټویر را ډېر کیسټ درکوي ډېرې دي پکې مشهور دغه د کیلایټ شو آل پلیئر شو وی ایل سی شو بل کیلایټ په نوم هغه شو کیم پلیئر شو زوم پلیئر شو ډېر اقسام دي چې کوم خوښ وو هماغه څه کوي انسټال کوي. صحیح شو. نو دا د میډیا پلیئر سافټویر وپېژندلو. دا د څه شي برخه ده اپلیکیشن. براوزنګ سافټویر براوزنګ سافټویر ګورئ هغه سافټویر دی چې موږ او تاسو پکې د انټرنیټ صفحې خلاصو. ګورئ براوزنګ سافټویر لکه دا د انټرنیټ صفحه ګوره دا زما یوټیوب چینل په کوم سافټویر کې چې خلاص دی دې ته کوم سافټویر براوزنګ سافټویر. Well, browsing software are that software in which we can open internet pages یا websites. صحیح شو. هغه سافټویر چې کوم کې موږ د انټرنیټ صفحې خلاصو دته براوزنګ سافټویر وي. لکه انټرنیټ ایکسپلورر خپله په وینډوز کې هم شته د ایچ په نوم دی او موزیلا شوه ګوګل کروم شو دغه ګورئ دا لاندې تاسو ګورئ دې ته براوزنګ سافټویر وایي. بازار کې دا ملاویږي ورته براوزنګ سافټویر دا خپله کمپنیانو جوړ کړي ګوګل جوړ کړي موزیلا خپله اتحادیې جوړ کړی دی. نو دا څه کوي دا هم تاسو انسټالولی شئ ګټه یې ترې اخیستلی شئ. نو داسې ډېر د اپلیکیشن سافټویر کې ډېر اقسام دي هغه دا دوه مهمې دي. بل موږ سره سیسټم سافټویر اوس اخري چې دی سیسټم ته راغمه. سیسټم سافټویر کوم سافټویر ته وایي؟ سیسټم سافټویر هغه سافټویر ته ویل کېږي چې کوم زموږ سیسټم چلوي. سیسټم سافټویر هغه سافټویر چې سیسټم څه کوي چلوي. سیسټم سافټویر اډر سافټویر which enable فالولو ته او اکټیو هم فالولو ته د کمپیوټر فور ورک. یعنی دا داسې سافټویر دی چې کمپیوټر فالوي د کار دپاره. د څه دپاره فالوي؟ د کار دپاره یې فالوي. چې دغه سیسټم سافټویر کمپیوټر کې نه وي سیسټم کار نه کوي. لکه سیسټم سافټویر ګورئ که چیرته سیسټم سافټویر په کمپیوټر کې موجود نه وي نه موږ هارډویر استعمالولی شو نه سافټویر. یعنې دا سیسټم څه کوي دا موږ ته سیسټم رن کوي ټول سیسټم دا چلی.
لکه مثال به زه درته درکړم وینډوز. اوس تاسو وګورئ دغه سیسټم چې زما چلیږي دا په یو سافټویر چلیږي که نه، چې د دې سافټویر نوم دی سیسټم سافټویر، یعنې دا سیسټم سافټویر د کې انسټال دی که نه. اوس وګورئ دا کنټرول پینل تاسو وګورئ دا خپله چش کې دی، دا وینډوز کې دی که نه. نو دا سیسټم چې اوس په څه کار په کومه دا ما ته کوم سافټویر چلی؟ سیسټم سافټویر چلی. صحیح شو؟ دا سیسټم چې موږ ته فعالی د کار لپاره هغه کوم سافټویر دی؟ سیسټم سافټویر. مثال به څه شی دی؟ اپریټنګ سیسټم. اپریټنګ سیسټم څه ته وایي؟ اپریټ وایي چلولو ته، سیسټم یعنی په جهان کې چې څومره وینډوز دي دې ته اپریټنګ سیسټم وایي. څومره وینډوز چې دي، وینډوز خو انشاءالله پروګرام دا شروع کوو موږ او تاسو وینډوز به وپېژنئ. وینډوز ګوره دا د یو پروګرام نوم هم دی، یو سافټویر نوم هم دی. لکه کمپیوټر کې ګوره چې کمپیوټر خراب شي ولا دې ته وزن وینډوز وکړمه، دغه وینډوز خپله کوم سافټویر کې راځي؟ سیسټم سافټویر کې. نو وینډوز چې دی دا زموږ سیسټم سافټویر دی. آټو ډرایور دا هم سیسټم سافټویر دی. لکه تا وینډوز انسټال کړه ځینې هارډویر شی نه کار نه کوي نو آټو ډرایور به موږ ورته انسټالو، دا هم د سیسټم ځینې علاجات فعالې دي ته هم آټو ډرایور ته هم سیسټم سافټویر وایي. نو وینډوز خپله سیسټم سافټویر دی. صحیح شو؟ وینډوز به دلته تاسو ته شی وایي کوم انشاءالله عملي درس هم دنه په زموږ او تاسو وینډوز دی. مایکروسافټ وینډوز 10 موږ او تاسو عملي درس کې اوله درس دا دی مایکروسافټ وینډوز 10. وینډوز ډېر اقسام لري، لکه د 2000 نه به شروع کړو. یو وینډوز په 2000 کې 2000 وه، بیا 2003 وینډوز راووتله، بیا 2006 راووتله، بیا ایکس پي وینډوز راووتله، ایکس پي، بیا وینډوز 7 راغه، سوري ویسټا راغه، ګوس په نوم وینډوز شوه، 7 په نوم شوه، 8 په نوم شوه، اوس چې کومه ده 10 په نوم. دا ټول د وینډوز اقسام دي. خو اوس مارکیټ کې چې نوې ده او خلک ډېر استعمالوي او کومه وینډوز ده 10. یعنی مایکروسافټ کمپنۍ دا مایکروسافټ خپل یو شرکت نوم دی. دا موږ او تاسو د کوم شرکت وینډوز استعمالو؟ د مایکروسافټ شرکت. دغه مایکروسافټ چې د خپل وینډوز 10 پورې وینډوز رئیس د نه خواته لا اوسه پورې نه درېس. لکه اوس تاسو وګورئ دا زما کمپیوټر کې چې کومه وینډوز ده دا وینډوز 10 ده. څنګه به معلومه وي؟ په دس پی سي رائټ کلیک پراپرټیز ته راشئ، دلته وګورئ وینډوز 10 د کې انسټال ده وینډوز 10. چې تاسو معلومول غواړئ چې زما کمپیوټر کې کومه وینډوز ده څه به وکړئ؟ رائټ کلیک به کوئ، پراپرټیز ته به راشئ، دلته ورته لیکلي چې کومه وینډوز ده. نو زمونږ او ستاسو موضوع چې کومه انشاءالله عملي کې شروع کېږي هغه زمونږ څه ده وینډوز 10 پروګرام به شروع کوو. نو سیسټم سافټویر خو تاسو وپېژندو که نه چې وینډوز خپله کوم سافټویر دی؟ سیسټم سافټویر دی. یعنې سیسټم سافټویر هغه سافټویر چې کمپیوټر چلی فعالی. نو دا موږ او تاسو سره د هارډویر کورس چې کوم هارډویر کورس و د صفري برنامه کې دا انشاءالله کمپلیټ شو، مکمل شو. دنه پس به موږ او تاسو بل پروګرام شروع کوو مایکروسافټ وینډوز 10. بیا چې وینډوز 10 هم ختم کو بیا افیس پروګرام شروع کوو، مایکروسافټ افیس به شروع کوو انشاءالله. دکې موږ او تاسو به کم پروګرام لولو؟ مایکروسافټ ورډ به لولو، مایکروسافټ ایکسل به لولو، مایکروسافټ پاور پوینټ به لولو، پاور پوینټ، همداسې مایکروسافټ آوټلوک به لولو، آوټلوک، بیا ورپسې انټرنیټ په نوم کورس لولو. دغسې به دا برنامه اخر تمام شي، اخر کورس به څه وي؟ انټرنیټ به وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې چا دا برنامه شروع کړې دا ریکارډونه هم زما چینل کې شته، دا تاسو مه اورئ ځکه بیا کنفیوز کېږئ، توجه بل خواته وړي. همدغه صفري برنامه ورځ په ورځ یو ویډیو خو کوشش کوم یو خو به انشاءالله اپلوډ کوم. نو یو ویډیو چې ده په نوبت سره یې ګورئ. نو اوس تاسو عملي درس شروع کېږي انشاءالله د نه پس د بلې ویډیو کې. نو کوشش وکړئ چې عملي م ډېر دا تشریح ده دې کې دا تشریحات یاد کړئ څه چې مې تشریح کړي شیونه وپېژنئ. عملي به انشاءالله ډېر خوند کوي. د عملي ځکه هر څه عملي تاسو ترسره کېږي نو هغې کې هم توجه کوئ. کمپیوټر خپل جوړ وساتئ، وینډوز 10 ولرئ، انسټال کوئ. پکې که انسټال نه انشاءالله انسټالیشن به بیا زه تاسو ته ښیم او ویډیو به یې خپروم. خو چې انسټال نه که شاوخوا کمنډیوالي خپل خپلوان انسټالیشن چند لري یاد لري ورته چې ما ته وینډوز 10 وکړه نو
نو بازار ته ولاړ شئ وینډوز 10 مورچه خپله ارادي کمپنۍ ده وینډوز 10 مورچه چې د ډېره ښه ویډیو دا ځان ته انسټال کړئ پروفیشنل انسټالوي هر یو انسټالوي دلته اوس ما سره کوم یو انسټال ده دلته وګورئ پرو ورژن انسټال دی وینډوز 10 پرو مورچه کمپنۍ به په کیسټ باندې لیکلي مورچه به واخلئ دا به انسټال کړئ ځان ته وینډوز 10 پرو انشاءالله عملي درس به زموږ او ستاسو خپل هغه کې دوام کوي نور ریکارډونه زما تیار جوړ دي شاید هغه کې زه تاسو سره داسې لایف رای نه شم لکه چینل تشریح کوم هغه کوم خو را سره تیار دلته موجود دي ګورئ مایکروسافټ وینډوز 10 CIT برنامه مایکروسافټ وینډوز 10 دا ریکارډونه تیار آماده دي کنټرول پینل انشاءالله وینډوز ټول پروګرام دی دغه یو به تاسو ته په چینل کې نشریږي نور که شاید زه تاسو ته لایف هم رانغلم نو بیا انشاءالله کوشش به کوم ځینې اپشنونه ته که هغه وي ریکارډ کوم به چې داسې دې کې دې نه پاتې هغه کې به لایف راځم یعنې تاسو سره به چینل هم تشریح کوم او دې کې زاړه دا زما یعنې 2019 کې وینډوز 10 ټول هغه په کمپلیټ ریکارډس دي نو شاید د نه پس زه لایف رای نه شم تاسو سره نو برنامه به تاسو سره به چینل کې یو درس همداسې نشریږي چې دا 10مه زده کړئ 11مه داسې به انشاءالله دوام کوي نو دعا کې بیا ساتئ چینل سبسکرایب کړئ کوشش وکړئ ویډیو آنلاین وګورئ ځکه دا یوټیوب چې دی نو دې موږ ته خپل وخت راکړی چې یاره موږ او دا 1000 سبسکرایبر به یې پوره کړو 4000 ما مونیټایزیشن کې خپل چینل اچولی دی نو 4000 ساته او 1000 سبسکرایبره که دغه زه یو کال یا کال نیم کې پوره نه کړم نو شاید چینل زما یا بلاک کې یا راته بند کړي نو بیا به هر څه پاتې نو کوشش کوئ انډیوالان سره ویډیو شیر کوئ او لایف ویډیو ګورئ آنلاین نیټ نه ګورئ دومره ویډیو سایز هم دومره نه دی دومره ریکارډ دومره طولاني خو سایز 30 MB 40 MB نه کم نه ډاونلوډ نه یو ځل لایف چلته ما ته هم ګټه ورسي چې زما چینل هم مونیټایزیشن وکړي او بلاک یې راته نه کړي نو تاسو ته ناهیله ده چې برنامه لایف ګورئ چینل سبسکرایب کړئ یاران خبر کړئ او د کمپیوټر صفري زده کړې برنامې ته همداسې دوام ورکړئ انشاءالله دا نور پروګرامونه ګوره شته چې چا صفري برنامه شروع کړې هغه د دې نورو کې ګوتې نه وي بس تاسو ته به دغه چینل انشاءالله تقریبا 100 ریکارډ ما چې ویلي دي دا راځي 6 میاشتو کې دغه برنامه تعقیبوئ ښه وخت خدای په امان